أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. خاص د الله تسبیح ویلی دا هر هغه سیز کم چې په اسمانونو او زمکه کې دی او هم هغه غالب او حکیم دی. هم هغه دی چې اهل کتاب کافرانی په اول حشر کې داغوی د کورونو نه بهر اوستل. ستاسو دا ګمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزي او هغوی هم دا ګمان کړي وو چې داغوی قلاګانی با هغوی د الله نه بچ کړي. لیکن الله د داسې طرف نه په هغوی راغې چې داغه طرف نه داغوی خیال هم نه وو. هغه د هغوی په ځلونو کې روب واچوو. نتیجه دا شوه چې هغوی پخپل لاسونو هم خپل کورونه بربادول او د مؤمنانو په لاسونو هم بربادول. نو عبرت حاصل کړئ اے دسترګو خاوندانو. کچری الله د هغوی په حق کې بے وطن کېدل نوې لیکلې نو هم په دنیا کې به ورلا عذاب ورکړي وي او په آخرت کې خو د هغوی د پاره د دوزخ عذاب هسي هم دی. دا ټول هرڅو په دې وجه اوشوا چې هغوی د الله او داغه د رسول سره مقابله وکړه او څوک چې د الله مقابله کوي الله غلا په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی. تاسو چې د کجوري کمی ونی پریکړې یا مو په خپل جوړو باندې ولاړې پرې خودلې دا هرڅ خاص د الله په اجازه سره وو او الله دا اجازه زکه ورکړو چې فاسقان خلق خوارو ذلیل کړي او کم مال چې الله داوی د قبضې نه راوېستو او خپل رسول ته واپس کړو پاغه باندې تاسو خپل اسونه او خپل اوخان ندیس غلولي بلکې الله په خپل خوخه سره خپل رسولانو لا په خلکو باندې غلبه ورکوي او الله په هر سیز باندې قادر دی. کم مال چې الله د دې کلو د خلکو نه واپس خپل رسول ته ورکړي هغه د الله او د رسول او د رشتہدارانو او د یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو د پاره دی. خاص د دې غرض د پاره چې هغه صرف تاسو د مالدارو خلکو په منځ کې نه تاویږي او سچي رسول تاسو له درکړي هغه واخلای او چې د کم سیز نه تاسو منع کوي داغه نه منع شئ. د الله نه ویریږئ بشکا الله سخت سزا ورکوونکی دی. دارنګي هغه مال د هغه غریبو مهاجرینو د پاره دی چې هغوی د خپل کورونو او جایدادونو نه استلې شوی دي. دا خلق د الله فضل او د الله رضا غواړي او د الله او د رسول مرستې ته ملا تړلي اوسي. هم دا رښتینی خلق دي او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دې مهاجرینو دراتلو نامخ کې ایمان راوړې وو او په دارالهجرت کې وسیدل. دوی د هغه خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دوی ځای ته په هجرت راغلي دي او هر څه چې مهاجرینو لور کړی شي داغه هیڅ حاجت هم دوی په خپل ځلونو کې نه لري او په خپل ځان باندې نور له ترجیح ورکوي اگر چې په خپل هم محتاج وي. حقیقت دا دی چې کم خلق د خپل زړه د تنگسیانا بچ کړي شو هم هغوی فلا مندون کې دي او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دوی نه رستو راغلي دي او وای چې ای زمونږ ربا مونږه او زمونږه هغه ټول رونه وبخه چې هغوی زمونږ نه مخکې ایمان راوړې دي او زمونږ په ځلونو کې د مؤمنانو د پاره بغض پیدا نکړي. ای زمونږ ربا تو ډېر مهربان او رحم کوونکی یې. تا اونلی دل هغه خلق چې د منافقت لارې اختیار کړی دا هغوی خپل کافرو اهل کتاب ورونو توای کچری تاسو وستل شوي نو مونږ به هم در سره اوزو او تاسو په معاملې کې به مونږ د چا خبره هرگز نه منو او کو تاسو سره جنگ شو نو مونږ به تاسو امداد کوو. لیکن الله گواه دی چې دا خلق بالکل دروغجن دي. او وستل شو نو دوی با داغوی سره هرگز نه اوزي او کو داغوی سره جنگ شو نو دوی با داغوی هرگز امداد نه کوي او کو امداد وکړي هم خو پشابه تختی او بیا با د هیڅ زینا سه امداد نمومي. د دوی پزلونو کې د الله نه زیاته ستاسو نه یره پرته ده
ځکه چې دوی داسې خلک دي چې هیڅ پوهه نه لري. دوی به هیڅ کله په جمع سره په کولاو میدان کې ستاسو سره مقابله ونکړي. کو جنگ کوي هم نو په قلابند کلو کې به ناست وي یا به د دیوالونو شاته پټ وي. دوی په خپل منځ کې د یو بل سره په مخالفت کې ډېر سخت دي. ته په دوی دا ګمان کوي چې ټول یو ډله ده، لیکن د دوی زړونه د یو بل نه جدا جدا دي. د دوی دا حال په دې وجه دی چې دوی بے عقل دي. دوی د هغه خلکو په شان دي چې د دوی نه لږه موده مخکې د خپل عمل مزه سکلی ده او د دوی د پاره دردناک عذاب دی. د دوی مثال د شیطان په شان دی چې هغه اول انسان توای چې کفر وکړه او چې کله انسان کفر وکړي نو بیا وایي چې زستا ذمہ دار نه یم، زه خو د الله رب العالمین نه یریږم. بیا به د دوانو انجام داوي چې د همیشه د پاره به دوزخ ته لاړ شي او د ظالمانو هم دا جزا ده. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي او هر سړی دی دا وګوري چې هغه د سبا د پاره څه سامان تیار کړي دي. د الله نه یره کوي، یقینا چې الله تاسو د عملونو نه خبر دی کم چې تاسو کوي. د هغه خلکو په شان مکیږي چې هغه الله هیر کړو نو الله داغوی نه خپل نفسونه هیر کړل. هم دا خلق فاسقان دي. دوزخ تتلون کې خلق او جنت تتلون کې خلق هیڅ کله یو شان نشي کېدی. جنت تتلون کې خلق په اصل کې کامیاب خلق دي. کچري مونږ دا قرآن په یو غر باندې هم نازل کړي وي نو تابه لیدلې وي چې هغه د الله د یرینا عجزي کوي او ټوټه ټوټه کیږي. دا مثالونه مون خلکو ته د دې غرض د پاره بیانوو چې هغوی په خپل حالت باندې غور وکړي. هغه هم الله دی چې داغونه سیوا بل معبود نشته، پټ او ښکارا د هر څیز نه خبردار دی. هم هغه بخون کې مهربان دی. هم هغه خاص الله دی چې داغونه سیوا بل معبود نشته. هغه بادشاہ دی، ډیر پاک دی، سراسر سلامتیا ده، امن ورکون کې دی، ساتون کې دی، پټولو غالب دی، خپل حکم په زور جاری کون کې دی او په حقیقت کې لوی دی. پاک دی الله د هغه شرک نه چې دا خلک کوي. هم هغه الله دی چې د پیدا وخت منسوبه جوړون کې دی او داغه چلون کې او داغه مطابق شکل جوړون کې دی. داغه د پاره ډیر خخ نمونه دي. په اسمانونو او پزمکه کې هر څه داغه تسبیح وایي او هغه غالب دی او حکمت والا دی.